د سیا نیوز قدرمنو لیدونکو اورېدونکو السلام علیکم. هیله ده چې روغ او جوړ به اوسئ. پام وکړئ د دې مهال یو مهم خبر ته. طالبانو په لومړي ځل د 20 کلونو څخه وروسته یو ځل بیا د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ نیولې. له هلمند ولایت څخه په ورکړل شوي راپورونو کې راغلي چې له سختې جګړې وروسته د امنیه قمندانۍ ودانۍ او بازار د طالبانو لاس ته غورځېدلی. دولتي چارواکي په دې اړه څه نه وایي، خو سیمه ییز خلک مني چې بازار څخه دولتي ځواکونه وتلي او د طالبانو لاس ته غورځېدل. بل خوا بیا طالبانو ادعا کړې چې نن سهار یې د هلمند د ګرشک ولسوالۍ امنیه قمندانۍ فرقه د ادم خان سیمینار د مزنګ سیمې او ټول بازار لاس ته غورځېدلی. طالبانو ادعا کړې چې زیات شمېر وسایل او مهمات یې لاسته ورغلي او دولتي عسکر اوس مهال له بازار څخه لرې د ولسوالۍ مرکز استخباراتو خوا دا په داسې حال کې ده چې نن سهار د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد د بغلان ولایت د دینۍ غوري ولسوالۍ د نیولو ترڅنګ د مرکز په خمري کې هم د یو شمېر مهمو سیمو د نیولو خبر ورکړ. د هلمند ولایتي شورا مشر عطاالله افغان د ګرشک ولسوالۍ د سقوط خبره مني. وایي چې اوس یوازې د ګرشک ولسوالۍ بازار ته څیرمه د تپې په سیمه کې د ملي پوځ لیوا د دولت په لاس کې. بل خوا نن د دفاع وزارت ویان فواد امان په یو ټویټ کې ویلي چې په ځمکنیو هوایي عملیاتو کې وسلوال ته درنه مرګ ژوبله اړولې او د ګرشک ولسوالۍ مرکز یې بیرته. بل خوا د دفاع وزارت ویان فواد امان نن ماسپښین په یو ټویټ کې ویلي دي چې په ځمکنیو هوایي عملیاتو کې له وسلوال طالبان د ګرشک ولسوالۍ مرکز بیرته نیولې. تر دې مخکې د دفاع وزارت په دوه اعلامیو کې د 20 وسلوال د وژل کېدو 15 نورو د ټپي کېدو ادعا کړې ده. خو سیمه ییز خلک وایي چې د افغان ځواکونه نه دي توانېدلي چې د ولسوالۍ مرکز ونیسي او جګړه یوازې د ابي پاشک د قرارګاه سره نږدې روانه ده. بل خوا سیمه ییز خلک وایي چې دولتي ځواکونه نه دي توانېدلي چې د ولسوالۍ مرکز ونیسي، خو جنګ د ابي پاشک د قرارګاه سره روان ده چې د ولسوالۍ له مرکز څخه لرې قرار لري. مننه ګران لیدونکو چې تر دې دمه وئ راسره د سیا نیوز امتحاني خپرونې دي. که ویډیو مو خوښه سوې لایک او که چیرې کوم نظر لرئ په کومنټ کې ولیکئ راته.